السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. د نن په ویډیو کې د الکاینونو د فزیکي او کیمیاوي خواصو په اړه بحث کوو. یوه یادونه درس تر مخه تاسو ته کوم چې په دې ویډیوګانو کې چې کومې فارمولې تشریح کیږي دا د ټولو فارمولو څخه د نمونې په شکل ځینې فارمولې راخیستل شوي دي چې د دغو اصولو او قوانینو په رڼا کې بیا تاسو کولی شئ که چیرې په کتابونو کې په یا په چپټرونو کې تاسو نورې فارمولې ووینئ، تاسو به پوهیږئ چې څنګه عناصر په خپلو منځو کې اشتراکي رابطې جوړوي. نو د دغو ویډیوګانو په کتلو سره به ستاسو سره عمومي فکر پیدا سي. بیا چې کله تاسو کتاب مطالعه کوئ یا نور چپټرونه مطالعه کوئ یا په آنلاین ډول ځینې ویډیوګانې ګورئ او یا هم ځینې ویب سایټونه راخلاصوئ، ستاسو سره به د عضوي کیمیا عمومي فکر در سره چې په عضوي کیمیا کې عناصر څنګه یو د بل سره اړیکې جوړوي او کومې کورنۍ تعویضي تعاملات سره رسولی شي، کومې کورنۍ جمعي تعاملات سره رسولی، د مشبوه او غیر مشبوه کورنیو مفاهیم څه شي دي، دغه عمومي مفاهیم به ستاسو سره در سره وي. نو د نن په ویډیو باندې پیل کوو. راځو د نن په درس کې د الکاینونو فزیکي او کیمیاوي خواص وایو. د الکاینونو فزیکي خواص دا ډېر ساده دي، د نورو کورنیو سره ورته فزیکي خواص لري. تر مخه کومې کورنۍ چې موږ ویلي الکانونه او الکینونه. راځو فزیکي خواص. الکانونو ته ورته فزیکي خواص لري هغه الکاینونه چې د 2 څخه تر 4 پورې کاربنونه لري. د 2 څخه تر 4 پورې کاربنونه لري، دا د ګاز په حالت پیدا کیږي. صحیح. او هغه الکاینونه چې د 15 څخه تر 14 پورې پورې کاربنونه ولري، دا په مایع حالت کې پیدا کیږي. په طبیعت کې دا خپل په مایع حالت پیدا کیږي. او د 14 څخه پورته نور الکاینونه ټول چې دي دا په جامد حالت باندې پیدا کیږي. او بل خبره دا ده چې په اوبو کې د الکاینونو قابلیت نسبت تر الکینونو او تر الکانونو د حل کېدلو قابلیت یې زیات دی. نو دا خو غلن خلص فزیکي خواص سوله. راځو په کیمیاوي خواص باندې پیل کوو. نو د هالوجنونو سره تعامل. لومړی خو د هالوجنونه تاسو پیژنئ: کلورین، برومین، ایودین، کلورین، فلورین، برومین، ایودین. دغه عناصرو ته هالوجنونه ویل کیږي. اوس چې د الکاینونو سره څه ډول تعاملات سرته رسوي. راځو د هالوجنونو سره تعامل. اول د هالوجنونو سره د چه تعامل؟ د الکاینونو تعامل دی. صحیح دی. دا څنګه سرته رسیږي؟ زه تاسو ته یو دانه د الکاینونو د کورنۍ یو مرکب لیکم، ایسلین. دا که فرضاً د هالوجنونو څخه زه یو دانه یو مالیکول. دغه مرکبات چې دي هالوجنونه دا په عمومي شکل په جوړه شکل باندې پیدا کیږي، ځکه دې ته وایي مالیکولي عناصر هم دي. هر وخت دوی یوازې نه پیدا کیږي. صحیح دی. نو دلته کله چې دا جمعي تعاملات سره دغه درې ګونې اړیکه چې ده د پای رابطه یې د منځه ځي. کله چې د پای رابطه د منځه ولاړه سي نو د یوه کاربن یوه رابطه هم خالي پاتې کېږي، د بل هم یوه رابطه خالي پاتې کېږي، چې په نتیجه کې دغه یو کلورین پر د یوه کاربن سره رابطه تشکیلوي. صحیح. دلته یو کلورین راځي او هغه 2 ګونې اړیکه او 3 ګونې اړیکه په 2 ګونې باندې بدلیږي. کله چې دا په 2 ګونې باندې تبدیل سي دلته به یو بل کلورین راسي. نو چې تبدیل سو دا چې ورڅخه لاسته راغی ډای کلورو ایتلین. دا اوس کوم زه حساب ورکوم د ار سره چې حساب ورکوم داسې 1 2 ډای کلورو ایتلین دا مرکب ورڅخه لاسته راغی. صحیح دی. نو دا د هالوجنونو سره تعامل. اوس که چیرې زه د کلورین پر ځای باندې برومین کښېږدم بیا ډای 1 2 ډای برومو ایتلین ورڅخه لاسته راځي. که چیرې فلورین دلته په جمعي تعامل کې کښېږدم بیا 1 2 ډای برومو ایتلین ورڅخه ډای فلورو ایتلین ورڅخه لاسته راځي. نو هر هالوجن چې دلته کښېږدم جمعي تعاملات سرته رسي، 3 ګونې اړیکه د منځه ځي او د الکین د کورنۍ په یو مرکب باندې د الکین د کورنۍ په مشتق باندې بدلیږي. مشتق دا معنی چې د الکین د کورنۍ مرکب دی خو ځینې نور عناصر ور باندې نصب شوي دي. دا لومړی خاصیت سو چې د هالوجنونو سره د تعامل په نامه باندې یادیږي. دوهم د هایدروجن هالایدونو سره څنګه تعامل سرته رسوي. راسئ دوهم یوه دا پاکمه دوهم د هایدروجن یا د هایدرو هالایدونو سره چې دی تعامل. دا سو. زه راځم بیا تاسو ته ایسلین لیکم. صحیح دی. جمع HCl.
دا هایدرو هلاید دی، یعنی د هالوجنونو څخه یو عنصر دی. دا HCl دا چې دی هایدروجن بروماید هایدرو هلایدو کې راځي، هایدروجن فلوراید په هایدرو هلایدو کې راځي، او بل کوم راځي هایدروجن آیوداید. دا دغه مرکبات چې دي دا په هایدرو هلایدو کې راځي. هایدروکلوریک اسید، هایدروجن بروماید، هایدروجن فلوراید، هایدروجن آیوداید، دغه مرکبات چې دي دا هایدرو هلایدونه دي. اوس چې د دې سره تعامل کوي زه به د دې هایدرو HCl پر ځای باندې هایدروجن بروماید ولیکم، ځکه چې هغه یو څه نوی مرکب دی. HCl موږ ډېر استعمال کړی دی، نو چې تر څو تاسې مختلف نوي مرکبات او نوي تعاملات جلا جلا زده سي. دا څنګه کیږي؟ دغه درې ګونې اړیکه خو د منځه ځي. کله چې درې ګونې اړیکه د منځه ولاړه سي نو د کاربن هغه اړیکه پاتې سول په دوه ګونې باندې. صحیح دی. دلته یو بل هایدروجن موجود و، اوس د دې کاربن هم یو رابطه خالي ده، د بل کاربن هم یو رابطه خالي پاتې سول. دغه یو هایدروجن راځي دلته د یو کاربن دغه ځای نیسي، صحیح، او برومین دلته ځای نیسي، صحیح. اوس نو دا د الکاین د کورنۍ مرکب د هایدرو هلایدو سره کله چې تعامل وکړي په الکینونو باندې بدلیږي. نو دې ته موږ څه حساب ورکوو؟ یو برومو ایتلین، یو برومو ایتلین. او یا هم د دې لپاره کله چې تاسې زه دا برومین د دې برومین پر ځای باندې کله ته هایدروجن دا مرکب په څه نامه سره یادیږي؟ مخکې په تیرو درسو کې موږ دا درس ویلی و، دا چې دی ایتلین دی، صحیح. کله چې د ایتلین څخه یو دانه هایدروجن کم سي دغه ایتلین مرکب نسو، ځکه یوه رابطه خالي پاتې ده. هر کله چې په عضوي کیمیا کې د عناصرو یوه رابطه یا څو رابطې خالي پاتې سولې دا ډول بیا مرکبات وجود نه لري، دا صرف ګروپونه دي، یعنې صرف په لیکلي شکل موږ دا لیکلی سو، او یا هم د عناصر د مرکباتو په نومېښودنه کې د دغه ډول ګروپونو څخه موږ استفاده کوو. اوس نو دغه رادیکل یا دا ګروپ چې دی دا د وینایل په نامه سره یادیږي، صحیح دی. د ایتلین څخه چې یو هایدروجن کم کې وینایل په نامه یادیږي. اوس دا څنګه موږ په نومېښودنه کې کاروو؟ دلته برومین و، دا برومین رابطه. اوس دا مرکب سو ځکه چیرې دا وینایل جلا یادوم دا برومین جلا یادوم، نو په نومېښودنه کې د دې بل داسې یو برومو ایتلین دا یو نوم دی. زه داسې ویلی سم چې هغه د ایتلین رادیکل نوم واخلمه وینایل بروماید، دا بل ډول نوم شو، یعنې دی رادیکل پر ځومه وینایل بروماید. داسې ویلی سم چې برومین پر ایتلین باندې وصل شوی دی، یو برومو ایتلین، دا بل مرکب. نو که زه د دې پر ځای باندې د هایدرو هلایدونو هر مرکب ولیکم نتیجه عین مساوي ده. دا د الکاینونو دوهم کیمیاوي خاصیت سو چې د هایدرو هلایدو سره تعامل. دریم چې دی د هایدروجن سره تعامل، یعنی د الکاینونو هایدروجنیشن، صحیح دی. زه به تاسو ته که چیرې تاسې هایدروجنیشن لیکئ د الکاینونو او که تاسې بیا لیکئ د هایدروجن سره تعامل، دا فرق نه لري. ورته ګورئ، راځم تاسې ته ایسیتلین لیکم، ایسیتلین جمع هایدروجن. اوس هایدروجن داسې یو عنصر دی، دا هم په هغه عناصرو کې حسابل کیږي چې په مالیکولي شکل باندې پیدا کیږي. نو ځکه هر وخت دلته دوه ورسره لیکلي، مالیکول معنا جوړه، دوه اټومه، دا دوه اټومه هایدروجن دی یا یوه جوړه اټوم. نو دې ته زه داسې ویلی سم چې دا یو مالیکول هایدروجن دی او یا هم دوه اټومه هایدروجن دی. دا څه شم کیږي؟ بیا هم عین دغه درې ګونې اړیکه د منځه ځي. کله چې درې ګونې اړیکه د منځه ولاړه سي، درې ګونې اړیکه په دوه ګونې اړیکه باندې بدلیږي. دغه دوې رابطې د کاربنو د یوه کاربن هم یوه رابطه خالي پاتېږي، د بله رابطه هم خالي پاتېږي. نو یو اټوم هایدروجن پر یوه کاربن باندې نصبیږي او دا بل اټوم هایدروجن پر دا بل کاربن باندې نصبیږي. اوس تاسو ولیدله چې ایسیتلین د هایدروجنیشن په نتیجه کې، صحیح دی، دغه اصطلاح به ستاسې زده وي، ایسیتلین د هایدروجنیشن په نتیجه کې په ایتلین باندې بدل شو. دا مرکب چې شو ایسیتلین، دا ایسیتلین، او دا په څه شي باندې بدل شو؟ په ایتلین باندې تبدیل شو، صحیح دی. او یا په بله اصطلاح باندې زه داسې ویلی سم کله چې د الکاینونو یو مرکب راواخلو، دا بیا فرق نه لري که ایسیتلین دا خو اوس ما په لنډ ډول تاسو ته ایسیتلین ولیکئ. د الکاینونو هر مرکب که موږ راواخلو د هایدروجن سره کله چې تعامل وکړي په الکینونو باندې تبدیلیږي. اوس تاسو ته د دې تعامل څو ګټې دي. یوه ګټه دا ده، دا د الکاینونو یو ډول کیمیاوي خاصیت دی، الکاینونه د هایدروجنیشن په نتیجه کې په الکینونو باندې بدلیږي. او که بیا چیرې دغه الکین بیا راواخلو هایدروجن سره تعامل ورکړو، نو دا په څه شي بدل شي؟
معلومدار خبره ده دغه دوه ګونې اړیکه د منځ ځي بیا په الکانو باندې بدلیږي په ایتان باندې بدلیږي صحیح دی دا خبره خو تاسو زده اوس نو د دې چې ما تاسو ته ویل چې د څو ګټې دی یو خبره دا ده چې تاسو د ایسیتلین چې دا خو کیمیاوي خاصیت ده سو بل ځای دغه فارموله ګوره تاسو یو فارموله زده کړئ زه تاسو ته دغه لنډه طریقه درښیم عین فارموله تاسو دا یو فارموله زده کړئ د بل ځای چیرې استعمالولی شئ د الکینونو په لاسته راوړنه کې هم دا کارولی شئ یعنې تاسو ویلی شئ کله چې الکاینونه د هایدروجن سره تعامل وکړي بیا الکینونه لاسته راوړل کېږي او که بیا چیرې الکینونه د بل هایدروجن سره تعامل وکړي بیا په الکانونو باندې بدلیږي نو د الکانونو په لاسته راوړنه کې بیا هغه فارموله کارولی شئ صحیح دی هر وخت کله چې تاسو یو مرکب یو عنصر یا یو مرکب د بل مرکب سره تاسو یو ځای کوئ په یو دریمه ماده باندې بدلیږي دا دوه ځایه کارولی شي یو د هغه دوه مرکباتو دواړو کیمیاوي خاصیت دی دا یو ځای دوم هلته وروسته چې هر شی لاسته راځي د دغه مرکب په لاسته راوړنه کې بیا په جلا ځای کې عین فارموله کارولی شي نو دا د عضوي کیمیا او په عمومي ډول د کیمیا هغه ګټه ده او اسانه والی دی چې دا د دې زده کړه ډېره اسانه ده او څلورم د اوبو سره هم الکاینونه تعامل کوي د اوبو سره چې کله تعامل وکړي په څه شي باندې بدلیږي په غیر مشبوع الکول باندې بدلیږي صحیح دی راځم تاسو ته مرکب لیکم ایسیتلین دی ایسیتلین کله چې د اوبو سره اوبو خو نو داسې شکل لري HOH یا H2O دا ار یو چې ولیکم دا فرق نه لري اوس دا څه چم کېږي درې ګونې اړیکه خو د منځه ځي یوه رابطه خالي سوله د چې شي د کاربون یوه رابطه خالي پاتې سوله دوه ګونې اړیکه په درې ګونې اړیکه په دوه ګونې اړیکه باندې تبدیل سوله یوه بله رابطه خالي پاتې سوله صحیح دا یوه رابطه چې خالي پاتې سوله دلته دغه یو هایدروجن د اوبو درجه لا کېږي په اول اکسیجن په اول کاربون باندې نسبیږي دا هایدروجن دلته راغلی اوس پاتې چې سو OH پاتې سو دا OH دلته راځي اوس نو تاسو دغه موضوع که څه هم تر مخه نه ده ویلې زه به تاسو ته په لنډ ډول تشریح کوم کله چې په هر مرکب کې تاسو د OH یو ګروپ ووینئ دغه مرکب بس د الکولو په کورنۍ پسې مربوط شو الکول موږ پر دغه OH ګروپ باندې پیژنو نو دا د الکولو وظیفوي ګروپ دی ښه نو غیر مشبوع بیا څه معنی یعنې د کاربونو ترمنځ دلته دوه ګونې یا درې ګونې اړیکه موجوده ده اوس دا غیر مشبوع الکول دی نو څه معنی دا بیا د الکول په بحث کې موږ بیا پر دې باندې جلا ډېر بحث لرو چې مشبوع غیر مشبوع الکول څه معنی او دلته دا کېدلی شي ایتایل الکول راسي اوس چې دا څه شي دی دا تاسې دغه راډیکل نوم راته وایاست دا اوس ما د دې یادونه وکړله دغه ډول الکول ته څه وایي دا وینایل الکول صحیح دی د الکول د کورنۍ یو مرکب سو نو دا هم د غیر مشبوع الکولو د لاسته راوړلو په ځای کې دا فارموله کارولی شي او هم د الکاینونو په کیمیاوي خواصو کې څلورم خاصیت سو صحیح او پنځم احتراق یا هم سوځېدنه د څه شي سوځېدنه سوله د الکاینونو دا خبره عمومي خبره ده خو په لنډ ډول بیا هم تاسو ته تشریح کوم احتراق چې څه ویل کېږي سوځېدنه دا یوازې الکاینونه نه بلکې د ټول عضوي مرکبات کله چې د اکسیجن په موجود کې یو اندازه فعاله کوونکې انرژي ورکړو په څه شي باندې بدلیږي راته ووایاست تاسې ټول هغه کسان چې دغه ویډیو ګوري تاسې کولی شئ خپل د تیرو درسونو په راپیدولو سره کولی شئ دغه جواب په زور ووایاست درې شان وه څه په اوبو کاربن ډای اکساید او په انرژي باندې بدلیږي اوبه یو اندازه لوندوالی په دې مرکب کې راځي لکه اوس پلاستیک چې موږ سوځو هغه بېرته لنډېږي دا خپله د اوبو تولید دی او بل چې شي دی کاربن ډای اکساید یا کاربن مون اکساید چې دا خپله دا دود دی چې تولیدوي او بل انرژي خپل حرارت دی نو بلا ضرورت یې نشته تاسو ته چې هر مرکب چې مازی عضوي مرکب یې د احتراق تعامل دا په نتیجه کې جمع د اکسیجن سره تعامل کوي چې زه به تاسو ته نتیجه به داسې لاندې درته ولیکم دا په اوبو جمع کاربن ډای اکساید او جمع په انرژي باندې بدلیږي دا هر وخت دغه احتراق او یا د سوځېدنې تعامل د دې نتیجه سره مساوي ده دا ډېر اسانه تعامل دی بله خبره دا د الکینونه په خپلو منځو کې څه شي سرته رسوي شپږم پولیمرایزیشن د الکینونو څه شي دی پولیمرایزیشن اولا خو پولیمرایزیشن تاسو ماته تعریف کوي په لنډ ډول ویډیو ودروي دا تعریف وکړي کوم په یاد ښه خبره ده کوم نو په یاد بیرته ویډیو ته ادامه ورکړي پولیمرایزیشن د یوې کورنۍ همجنسه یا یو ډول کوچني مرکبونه سره یو ځای کیږي او اوږد لوی مرکبات جوړوي
دغه اوږد مرکبات په خپل منځو کې کیمیاوي اړیکه لري او دغه یو لوی مرکب چې ورسره جوړیږي دغه مرکب ته پولیمر ویل کیږي او هغه کوچني مرکبات چې سره یو ځای کیږي دا بیا دغه ته څه ویل کیږي مونومر ویل کیږي نو که چیرې دوه کوچني مرکبات سره یو ځای سول یو لوی مرکب ورسره جوړ شو دې ته ډایمرایزیشن ویل کیږي که چیرې درې کوچني مرکبات سره یو ځای سول یو لوی مرکب ورسره جوړ شو دې ته ترایمرایزیشن ویل کیږي او دغه سي مخته ځي داسې نو په سلهاو کوچني مرکبات سره یو ځای کېدلی سي لوی مرکبات ورڅخه جوړېدلی سي چې دغه ډول تعاملاتو ته په عمومي ډول پولیمرایزیشن ویل کیږي صحیح اوس نو الکینونه چې د الکینو یو مرکب ایسیتلین راواخو ترایمرایزیشن یعنی درې دانې ایسیتلین راواخو په خپل منځو کې کچېره تعامل وکړي دا په بنزین باندې بدلیږي صحیح نو زه به د دې سی دوه کاربونونه دوه دانې دي دوه چې دوه چنده کوي دا یې څلور دوه بیرته منفي کوي څو سوله دا یو ایسیتلین راواخلي مالیکولي شکل د لنډوالي په خاطر باندې لیکم ځکه ایسیتلین ستاسې زده دی چې څنګه لیکل کېږي د کاربونو ترمنځ یې درګونې اړیکه موجوده ده بیا C2H H2 جمع C2H2 دغه یو ایسیتلین صحیح دی دوه ایسیتلین درې ایسیتلین دا سره جمع کوو د ځانګړي تودوخې او فشار په موجودیت کې دغه اړیکې دوی په خپلو منځو کې کیمیاوي رابطې جوړوي او کله چې دا کیمیاوي رابطې هغه درې ګونې اړیکې ټوله د منځه ځي دا په بنزین باندې بدلیږي صحیح دی دا یوه دوه ګونې اړیکه سوله بیا بله دوه ګونې اړیکه سوله او دا بله دوه ګونې اړیکه سوله دغه مرکب ته څه ویل کېږي دې ته بنزین ویل کېږي اوس نو د بنزین چې بیا دی دا بیا د جلا کورنۍ یو مرکب دی د اروماتیک هایدروکاربونو مرکب دی تاسو ته شاید سوال پیدا شي چې دا څنګه کړۍ دې رسم کړله دا کړۍ پر دا کنجو باندې دلته کاربونونه موجود دي صحیح دی دلته ټوله کاربونونه دي شپږ دانې کاربونونه لري او دغه رقم شپږ دانې څو شپږ دانې هم هایدروجنونه لري صحیح دی اړیکو ته تاسو حساب وکړئ دا کاربون دوه رابطې دغه کاربن سره دی یوه اړیکه خالي پاته ده او هغه یوه اړیکه په هایدروجنو باندې بشپړېږي نو د بنزین مالیکولي فورمول دی C_H چې دا بیا د اروماتیک مرکبو په کورنۍ کې په ځانګړي ډول دا جلا مطالعه کوو او د دې ټوله خواص موږ وایو نو دا شپږ کیمیاوي خواص وله چې هیله لرم چې تاسو زده سوي یو بل ډول تعاملات چې هم الکانونه هم سرته رسولی سي هغه تعویضي تعاملات دي اوس دا ټوله مرکبات دغه ټول تعاملات ستاسې زده سوله زه به دا شپږم خبره سوله او ورپسې به اووم په کیمیاوي خواصو کې چې موږ وایو دا څه شي دي د الکاینونو تعویضي تعاملات الکاینونو تعویضي تعاملات نو څه معنا لري یعنی داسې چې د الکاینونو د کورنۍ څخه یو عنصر په بل عنصر باندې تعویض کېږي تر مخه دغه ټوله تعاملات چې وه دا جمعي تعاملات وه یو مرکب د بل مرکب سره او یا هم یو مرکب د بل عنصر سره ځای کېدلی یو دریم مرکب ورڅخه لاسته راتلی دلته راځو په څه شي باندې دلته د تعویضي تعاملاتو په اړه بحث کوو او تعویضي تعامل خو نو ستاسې وپېژنئ چې هغه تعامل ته ویل کېږي چې په مرکب کې یو عنصر د بل عنصر ځای ونیسي یعنی یو عنصر لیرې کړي د هغه ځای یو بل عنصر ونیسي نو راځم تاسو ته یو عمومي شکل لیکم کله چې دلته زه تاسو ته یو دانه د الکاینونو یو دانه مرکب لیکم دا آر په دې خاطر لیکم دا کېدلی سي هر مرکب یې د الکاینونو درې ګونې اړیکه پکښې موجوده ده دا د الخلي فلزاتو یعنی د عناصرو په دوراني جدول کې د څپې خوا څخه دغه اول اصلي ګروپ دغه عناصر په دوی کې یو عنصر رااخلو نو زه یو دانه سودیم انتخابوم په دې کې سودیم رااخلم کله چې سودیم راسي سودیم راځي دغه هایدروجن بې ځایه کوي کله چې هایدروجن بې ځایه کې هغه رابطه د سودیم سره تشکیلیږي نور درې ګونې اړیکه پر خپل ځای باندې موجوده ده او هغه رادیکال پر خپل ځای باندې موجود دی هایدروجن څه په وسو آزاد شو یو اټوم هایدروجن آزاد شو هایدروجن چې هر وخت په مالیکولي شکل پیدا کېږي نو زه د هایدروجن سره هر وخت دوه اتمن باید موږ ولیکو خو دا چې یو اټوم دی نو زه مخته یو پر دوه ضریب ورکوم یعنی نیم مالیکول او یو اټوم فرق نه لري خو دغه د لیکلو طریقه د فزیکي کیمیا کې ځکه هایدروجن یوازې په یو اټوم په اټومي شکل باندې نه پیدا کېږي که چیرې الکاینونه د سودیم سره تعامل وکړي دا تعویضي تعامل سو اوس د دې هایدروجن ځای سودیم ونیوي چې دغه ډول مرکباتو ته سودیم الکایناید ویل کېږي څه شی ورته ویل کېږي سودیم الکایناید او د دې یو مشخص مثال هم زه تاسو ته لیکم ایسیتلین رااخلم صحیح جمع د سودیم سره یو ځای کول
سودیم سره چې یو ځای سي دا یو هایدروجن ورڅخه ایسته کېږي هغه ځای په چی باندې به هغه ځای سودیم نیسي سودیم چې کله د دې ځای ونیسي نو دا سودیم اسیټلاید دا د دې مرکب یو ځانګړی نوم دی سودیم اسیټلاید جمع یو اټوم هایدروجن د دې څخه د دغه ځای څخه آزاد نو دا د الکاینونو تعویضي تعاملات سوله یو بل ډول تعویضي تعاملات هم په الکاینونو کې سرته رسیږي هغه کله چې د سودیم اماید صحیح د سودیم اماید سره یو ځای سي دا هم هلته تعویضي تعاملات سرته رسیږي چې په نتیجه کې امونیا لاسته راځي صحیح دی سودیم الکایناید او بیا هم امونیا لاسته راځي نو راځم هغه تعامل هم د دې سره یو څه ورته دی اسیټلین خپله دا پر خپل ځای باندې پرېږدم په دې باندې کار نه لرم جمع تر مخه مو دلته سودیم یو ځای کوي اوس سودیم NH2 سودیم NH2 دا سودیم اماید دی دلته چې کله دا ورسره یو ځای سي په نتیجه کې یو داسې مرکب لاسته راځي دلته سودیم دلته یو تعویضي تعامل سرته رسي سودیم د هایدروجن ځای نیسي نو دا یو هایدروجن څه کېږي دلته د NH2 سره NH2 خو هلته موجود دی NH2 مخکې موجود یو بل هایدروجن هم ورسره یو ځای کېږي NH3 دغه مرکب ته څه ویل کېږي دغه مرکب ته امونیا ویل کېږي او جمع د دې هایدروجن ځای سودیم نیسي صحیح نو بیرته سودیم اسیټلاید لاسته راغی او امونیا لاسته راغلی دا هم دوهم ډول تعویضي تعامل دی چې په الکاینونو کې سرته رسیږي نو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو پر تاسو باندې غمیدلې نه وي او په عمومي ډول د عضوي کیمیا درسونه پر تاسو باندې غمیدلې نه وي شاید په ځینو ویډیوګانو کې چې زه پرله پسې یا تیزې خبرې کوم ځینې پوښتنې ستاسو سره د درس په جریان کې پیدا سي تاسو کولی شئ خپلې پوښتنې یاداشت کړئ او زما سره د واتساپ د لارې شریکه کړئ نو خدای دې وکړي چې د دې ویډیوګانو څخه تاسو اعظمي استفاده وکړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ